د ملي دفاع سرپرست د افغانستان د پولو امنیت تامین په اړه ډاډ ښودلی. د افغانستان ملي دفاع وزارت سرپرست د سیمې د یو شمېر هیوادونو له استازو سره لیدنه کې د افغانستان د پولو امنیت د تامین په اړه خبرې کړي او ویلي دي چې اسلامي امارت د پروژو د پیل او بشپړولو لپاره د امنیت او نورو هر ډول همکاریو تضمین کوي. دغه وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ملي دفاع سرپرست مولوي محمد ی.عقوب مجاهد تېره شپه په کابل کې د افغانستان لپاره د هند، چین، ایران، پاکستان، ترکیې، قزاقستان، ازبکستان، اندونیزیا، قرغیزستان او ترکمنستان هیوادونو له ځانګړو استازو او سفیرانو سره لیدلي دي. سرچینې لیکلي چې د ملي دفاع وزارت سرپرست د چین، ایران او پاکستان له استازو سره جلا غونډې هم کړې دي او د هیواد د ثبات او د پولو د امنیت د تامین له هیوادونو سره د متقابل احترام او اقتصادي همکاریو پر بنسټ د دوستانه اړیکو د ټینګښت برخو کې د اسلامي امارت له لوري ډاډ هم ورکړی دی. سرچینې د دفاع وزارت سرپرست له قوله لیکلي اسلامي امارت چمتو دی چې د پروژو د پیل او بشپړولو لپاره د امنیت او نورو هر ډول همکاریو تضمین وکړي. د یادو لیدنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د یادونې وړ ده چې تېره ورځ په کابل کې د افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ ابتکار یوه ورځنۍ غونډه وشوه او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست مولوي امیر خان متقي ویلي چې د غونډې ټولو ګډونوالو په اتفاق سره په افغانستان کې سوله او ثبات د ټولې سیمې په ګټه یاد کړل. دغه راز د غونډې ګډونوالو زیاته کړې چې له هېڅ ډول اخلال او بې امنیتۍ سره باید په سیمه کې همکاري ونشي. تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړه مو را سره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ.